بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زایم ستاسو په چوپړ کې اوس راځو د کنډیشنل فارمټینګ په دریمه برخه باندې کار کوو چې دریمه برخه کې موږ څه کولی شو. راځو دلته کنډیشنل فارمټینګ ته ورته چې کنډیشنل فارمټینګ لومړی دا خپل یو کالم سلیکټ کوو او یا دلته راځو د سلري کالم سلیکټ کوو ورته چې کنډیشنل فارمټینګ نیو رولز. دلته ګوره مختلف رولز دی چې تاسو کار کړي دي. اوس مثال دا د هر رولز چې تاسو کلیک کوئ اوکې، نو دا ګوره دلته مثال هغه جیګ والو په دې او د دې نه چې کم مثال هغه په بل رنګ کړه. ورته چې بیا راځو مخکې مو ویل چې ډوپلیکیټ راته سلیکټ کړه، د دې نه رالو ورته ویل چې کنډیشنل فارمټینګ او دلته ورته ویل چې مثال ډوپلیکیټ. اوس راځو ډوپلیکیټ نه تیریږو، ورته وایو چې یونیک ویلو راته یونیک آنلی یا ډوپلیکیټ. دلته ورته نیسو چې یونیک ویلو راته سلیکټ کړه. ورته فارمات کا څنګه مثال بیکګراوند کلر فل دای باردار هر شی چې ورکوي د دې نه ورکولی شي، مثال کولی شي چې نور فارمتونه ورکړي، خو ما فقط دا بیکګراوند کلر ورته ونیو دا اوکې اپلای. په دې کې مثال دا څلور دغه چې دی ډوپلیکیټ نه دي، مثال دا څلور ډیپارټمنټ نور چې دي ډوپلیکیټ دي، یعنی 2 ځل 3 ځل 10 ځل داس راغلي دي مثال ډوپلیکیټ شوي دي، نو دا ډوپلیکیشن ماته وښودو. اوس په بل دغه کې چې موږ باید اول مخکې د دې نه چې موږ کنډیشنل فارمټینګ باندې کار وکړو، په دغه باندې کار وکړو اف فنکشن بیسیک باندې کار وکړو چې څنګه موږ کولی شو چې اف فنکشن وکارو. دلته راځم ورته وایم چې مساوي اف که چیرته دا سل مثال مساوي اف قوس شروع ورته وایم که دا سل مساوي د پارت ټایم سره شي، پارت ټایم سره شي، دا پارت ټایم سره شي. دلته راځو ورته لیکو چې مثال ترو او په غیر دغه نه فالس انټر. ګوره اوس مثال دا چې ده فالس، مثال دا وګوره دا ټول فالس دي ځکه چې دلته پارت ټایم نشته دی. زه به دا چینج کړم دا پارت ټایم کانټراکټ ته. مثال دلته ورته وایم چې اف که دا مساوي د کانټراکټ سره شي اوکې انټر کوئ. بس دلته راشئ کانټراکټ دې باندې ډبل کلیک کوئ چې تر لاندې پر دا فورموله کاپي شي. اوس راځم همدغه فورموله چې دلته ما ورکړې دا زه کاپي کوم، یعنی موږ په دې باندې کولی شو د فورمولې په اساس باندې هم موږ دا سلیکټ کوو. راځم دلته ورته یو کنډیشنل فارمټینګ د فورمولې په اساس دې کالم ته ورکوم سټیټس ته. راځم ورته کنډیشنل فارمټینګ او ورته لیکم چې نیو رولز، مثال په نیو رولز کې دلته فورمولا ورته نیسم، دیز کې دا ورته سلیکټ کوم، ورته وایم چې کنټرول وی یعنی دا فورمولا دلته پیسټ کوم. دلته ورته فارمات ورکوم چې مثال دې ته دغسې بیکګراوند ورکړه اوکې. مثال چې د کنټراکټ لیکل شوی ګوره هغې ته دغسې بیکګراوند ورکړه. اوس یو بله فورمولا باندې کار کوم، ورته وایم چې مساوي اینډ که چیرته مثال دا مساوي د فول ټایم سره وي او کاما ورپسې د دار رینکم ویلو د 3 نه پورته وي، نو په دې صورت کې ته ماته کنډیشنل فارمټینګ وکړه په دې اساس باندې. اوس ګوره زه راځم دغه دا تاسو کولی شئ داسې نه چې مثال هماغه کالم تاسو سلیکټ کوئ، یعنی په دې بیا دلته نوم سلیکټ کولی شئ، مثال دلته نوم سلیکټ کوئ په دې شکل سره او دا فورمولا هلته کاپي کوئ. ورته چې فورمولا کنډیشنل فارمټینګ ته نیو رولز ته راځم، دلته ورته وایم چې دا فورمولا نیسم، دا فورمولا دلته پیسټ کوم او بیا راځم فارمټینګ ته یو زیړ رنګ ورته نیسم په دې شکل سره. اوس وایم اوکې. اوس وګورئ هماغه کوم چې ترو دي دلته ګوره دا 3 واړه ترو دي، دا په دې شکل سره موږ کولی شو چې دا کنډیشنل فارمټینګ مختلف اقسام اجرا کړو.
دلته تاسو فورمولې ورکړئ. داسې نه چې مثال زه تاسو ته اوس 10 12 یا 100 فورمولې دلته کار وکړم او تاسو نه یو 2-3 ما د نمونې په شکل باندې کار وکړئ، نو تاسو په کار وکړئ چې مثال څنګه کوم فورمولې چې تاسو اړتیا ورته ده په هغه شکل باندې، یا ورته چې ماکس ویلیو د دې نه جګ وي یا اوریج جګ وي، لکه په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې په دې باندې کار وکړئ. اوس راځو اوریج فورمولا تاسو کار کولای شئ، نور فورمولې په دې کار کولای شئ عملته لکه څنګه چې دا ما پیس کړی په ما شکل باندې پیس کولای شئ. اوس راځم بیا کنډیشنل فارمټینګ ته مینیج ته راځم. مینیج په دلته ورته وایم چې په کرنټ سلیکشن کې وي دا یو کنډیشنل فارمټینګ دی. ورته وایم چې په دس ورک شیټ کې ګوره دا کنډیشنل فارمټینګ مونږ تر سره کړی دي. که اوس ورته چې اوکې دغه کنډیشنل فارمټینګ مونږ چې سلیکټ کړی دا دلته ټول مثال دی کې مونږ ته ښایي چې مثال یا دس ورک شیټ په دې ورک شیټ کې دا دي، که بل ورک شیټ ونیسو دا دې کې دا ده مثال، که دې 100 ورک شیټ کې ونیسو دې کې کنډیشنل فارمټینګ نشته په دې شکل سره. اوس راځو مثال ورته چې فایند go to special conditional formatting ټول conditional formatting ما ته سلیکټ کړه چې مثال په دې شیټ کې څومره دي. مثال دا موږ ته ټول conditional formatting چې په کوم سل باندې موږ اجرا کړی هغه ټول راته سلیکټ کړه. د کوم ځین رالو د فایند نه رالو دلته مثال go to او دلته رالو conditional formatting مرته کو all اوکې مثال دا او که سیم conditional formatting دغه شوی هغه موږ ته سلیکټ کړي. نو دا conditional formatting چې څنګه تاسو conditional formatting د فورمولې په اساس باندې تاسو اجرا کوي په یو ټیبل باندې ډاټا ټیبل باندې، نو تاسو کولای شئ مختلف فورمولې په خپل پلی کړئ. داسې نه ده چې مثلا دا یو څه فورمولې ما کار وکړم دا کار کوي، نه دا یو طریقه او ما دا لار درته وښوده په دې لاره مثال په دغسې کړه لار باندې تاسو کولای شئ. نور ستاسو کار دی. الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه تاسو یو څه ګټه پورته کړې وي او په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه پورته کړئ.